السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو سره حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټکی یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. وګوملګرو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره ډیر زیات زبردست کیبورډ اپلیکیشن راوړی دی. په دې کې ډیر زیات زبردست اپشنونه دي. ورسره که تاسو غواړئ نو بالکل په یو کلیک سره تاسو انګلیش ته دا کیبورډ بدلولی شئ او که تاسو غواړئ چې په پښتو کې لیکل وکړئ نو بالکل تاسو ته لاندې کړئ پښتو تاسو چې کله په دغه باندې کلیک کړئ نو تاسو بیا اتوماتیکلی تاسو کیبورډ چې دا به پښتو ته بدل شي. بل تاسو ته یو بیک ګراوند اپشن درکړئ کله چې هم تاسو په بیک ګراوند باندې کلیک کوئ نو تاسو کیبورډ کې چې لاندې دلته کم بیک ګراوند دی نو دا بالکل په یو کلیک سره بدلیږي او دې سره به تاسو موبایل به ډیر زیات زبردست کاری. نو د دې اپلیکیشن ټول طریقه تاسو ته هم چې دا به تاسو څنګه په خپل موبایل کې انسټال وي دا به تاسو ته چیرته میلاوي شي. ور دې نه مخکې کو تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټکی نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. دا یو سمپل کیبورډ اپلیکیشن دی چې په دې کې تاسو انګلیش او پښتو دواړه میلاويږي. بل په دې کې تاسو له بیک ګراوند اپشن هم درکړئ. ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی دا یو کیبورډ اپلیکیشن دی. نو د دې لینک چې کوم د یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه اعلان به تاسو ته د اپلیکیشن لینک میلاوي شي. سمپل هم دغه لینک نه تاسو دا کیبورډ اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم دا تاسو ډاونلوډ کا تاسو انسټال کو نو سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. ډیر زیات آسان انټرفیس ته ډیر زیات په اسانه طریقه تاسو بده کې مطلب خپل سیټینګ شی برابرولې. نو سمپل تاسو فرست اپ ته په سیټ کیبورډ باندې کلیک وکړئ. کله چې هم تاسو ته کلیک نو تاسو په موبایل کې چې څومره کیبورډ د غټولې به تاسو له شو شي نو د دې چې کوم کیبورډ د پښتو ورته لیکلی سمپل تاسو به په دې باندې دغه رقم ودروي. بل تاسو ته سیټینګ اپشن درکړئ په دې کې هم تاسو په دې کیبورډ کې ډیر زیات سیټینګ شي کولای او صرف په یو کلیک سره تاسو د دې ځنه په خپل موبایل کې سٹارټولای شي. بیا مطلب ته بار تاسو ته لیکلی ټیکسټ کیبورډ یعنی کیبورډ تاسو دلته چیک کړئ ټیسټ کیبورډ هیر وې دلته کیبورډ چې کینو سمپل تاسو دلته کلیک واخلئ تاسو لبا ټول الفاظ چې کومه دا به تاسو ته شو شي تاسو تخکاری. او بل خبره ده چې تاسو کله په یو الفاظ باندې کلیک کوئ نه غل الفاظ وسره دغه رقم غټیږي نو تاسو ته پته لګي چې ما په سیسیز باندې کلیک کړی دی. دا پکې هم ډیر زبردست اپشن دی. بل تاسو دلته لاندې اپشن چې کوم دی درکړي تاسو دلته لاندې لیکي تاسو تخکاری دلته تاسو ته وخم دیزه کې تاسو ته لیکل انګلیش تاسو تخکاری نو کله تاسو په انګلیش باندې کلیک واخلئ یعنی بعض اوقات موږ په وغواړو چې په انګلیش کې لیکل وکړو دا غیر لپاره به موږ لاړ شو موږ د انګلیش کیبورډ سٹارټ کو چې کله موږ غواړو چې موږ پښتو لیکو دا غیر لپاره موږ بدل کیبورډ بیا انسټایل او هغه موږ چلو نو دا داسې کیبورډ چې د تاسو انګلیش هم ملاويږي پښتو ته هم ملاويږي بالکل په یو کلیک سره تاسو دې ځنه د لاندې ځنه تاسو پښتو او انګلیش بدلولای شئ. تاسو تخکاری کې پښتو باندې کلیک زموږ سره پښتو شي که په انګلیش باندې کلیک زموږ سره به انګلیش شي. بل تاسو ته بیک ګراوندز اپشن درکړي کله چې تاسو بده باندې کلیک کوئ نو تاسو د کیبورډ چې کوم شاته بیک ګراوند دی نو دا بالکل چینج کیږي. نو ډیره مزه کوي چې کله تاسو یو شان کیبورډ استعمالوي کله بل شان مختلف رنگونه دی له بدلوي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. او بل په دې کې تاسو ته الفاظ هم پوره ملاويږي او ټول الفاظ چې کوم دغه په منځ کې ډیر زیاته فاصله ده یعنی تاسو چې یو تاسو غواړئ چې یو سیز ولیکئ مطلب تاسو غواړئ ډي ولیکم سی ولیکم داخل په ځای باندې تاسو بل سیز نه کلیک کوئ تاسو تخکاری او کله چې تاسو د سپیس ورکوي دا به د سپیس سره یعنی لیکل هم نه بدلی. که اکثر زموږ سره په موبایل کې وداسې کیبورډ چې هغه باندې موږ لیکل ورکو کله به سپیس ورکو هغه زموږ سره تبر لیکل بدل کی نو ضرور دا کیبورډ په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډیر زیات د کمال کیبورډ تاسو له ډیر زیات مزدار کی چې کله تاسو بده کې یو بیک ګراوند بدلوي بل نو تاسو موبایل به سره ډیر زیات حیران کون کې ښکاری. خو ګمر دا د ویډیو هم خوشي ویډیو لایک چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې ساتي د الله په امان.